لومړی ځل چې کله ریاضي زده کوو نو لیکل سوي وي چې 2 جمع 3 مساوي کیږي له 5 سره، یا هم 6 جمع 1 مساوي کیږي له 7 سره، او یا هم 8 منفي 2 مساوي له 6 سره. او شاید فکر مو کړی وي چې مساوي علامه د پوښتنې ځواب راباسي، یعنی ترې پوښتي چې 2 جمع 3 څو کیږي، هغه یې حلوي چې 5 یا 6 جمع 1 ځواب یې 7، 8 منفي 2 ځواب یې 6، خو دا یې سمه ارزونه نه ده. د مساوي علامې اصلي معنا دا ده چې د کیڼ خوا مقدار یو شان دی له هغې مقدار سره چې د علامې ښي خواته دی، یعنی په دې معنا چې 2 جمع 3 یو شان دي له 5 سره. او لیکل یې هم کیدای سي توپیر ولري، لکه لیکلی سو چې 5 مساوي دي له 2 جمع 3 سره، یا هم لیکلی سو چې 3 جمع 2 مساوي دي له 2 جمع 3. نو وموندل چې مساوي د ځواب راښکلو په معنا نه دی، بلکې په دې معنا ده چې 3 جمع 2 چې هر څه وي یو شان دي له 2 جمع 3 سره چې هر څه وي. پوهېږو چې د دواړو خواوو حاصل 5 کیږي. کولی سو له جمع او منفي دواړو علامو نه کار واخلو. مثلا که ولیکو چې 6 جمع 1 یو شان دی له یا مساوي دی له 8 منفي 1 سره چې دواړه خواوې یو شان مقدار لري. دلته 6 جمع 1 کیږي او دلته 8 منفي 1 هم کیږي. نو مساوي علامه نه د ځواب ښکلو په معنا ده او نه هم د دې دپاره چې د عددونو جمع او منفي سرته ورسیږي. مساوي علامه په دې معنا ده چې هر هغه څه چې په کیڼ خوا کې دي یو شان دي له هغې څه سره چې په ښي خوا کې دي. اوس له دې قانونه په کار اخیستلو سره راځئ نور عددونه د معادلې په توګه د مساوي علامې دواړو خواو ته ولیکو، او پس له حلولو به وګورو چې کومه معادله مو سمه لیکلې. ښه، اوس که ولیکم چې د عددونو مقدار نه وایم ځکه بیا په ځواب پوهیږئ، نو که د مساوي دواړو خواو ته 2 عدده ولیکم دا به سم وي او که نه. ښه، نو د کیڼ خوا عدد 18 دی، د کیڼ خوا عدد 18 او په ښي خوا کې یو بل عدد دی چې 1 دی. په دواړو خواو کې د عددونو ځایونه تغییر سوي دي، یعنی 1 او 8 شاو مخته سوي دي. دا عدد مو توپیر لري او 1 دی. دا دواړه سره یو شان نه دي، نو دا دواړه خواوې یو بل سره مساوي نه دي. دا معادله مو سمه نه ده. او کوم وخت مو شاید داسې علامې لیدلې وي چې دا د غیر مساوي په معنا دي، نو 18 مساوي نه دی له 1 سره. راځئ مخې ته ولاړ سو. ښه، که زه ولیکم چې 9 منفي 3 9 منفي 3 جمع 2 منفي 0 مساوي دی له 0 جمع 1 منفي 1 جمع 8، نو معادله مو سمه ده او که نه؟ ښه، راځئ چې حل یې کړو. لومړی به کیڼ خوا وګورو. 9 منفي 3 6 کیږي، ورسره جمع 2 چې 8 کیږي، او بیا منفي 0 چې هماغه 8 پاتې کیږي. نو د کیڼ خوا عددونه که سره جمع او منفي کړو ځواب یې 8 وي. او دلته په ښي خوا کې لرو چې 0 جمع 1 منفي 1 0 کیږي، نو د دې عددونو حاصل 8 کیږي. نو دا معادله مو سمه ده، 8 مساوي په 8. او د عددونه د 8 لیکلو بله بڼه ده 9 منفي 3 جمع 2 منفي 0 چې 8 کیږي، او دا هم 8 دي. مساوي علامه دلته موږ ته دا راښیي چې کوم څه چې په کیڼ خوا کې لرو یو شان دي له هغه څه سره چې په ښي خوا کې لرو. اوس به یو بل مثال هم حل کړو، یا یو مثال نه 2 مثاله به حل کړو. که زه داسې یو شی ولیکم نو دا به سم وي او که نه؟ تاسو ته شاید سم ښکاره سي. که چیرې 1 او 0 سره نږدې ولیکو شاید 10 خوندې ښکاره سي، خو ښي خوا کې دا 10 نه دي ځکه د دواړو عددونو ترمنځ د جمع علامه ده او یو جمع 0 بیرته 1 کیږي.
نو دا بیا په دې معنا راځي چې 10 مساوي کیږي له 1 سره او پوهیږو چې دا سم نه دی. نو د دواړو سره مساوي نه دی او دا هم مساوي نه دی. ښه، اوس به بل مثال ته راسو. که ولرو چې 2 جمع 1 مساوي دی له 3 جمع 4 سره. دا معادله به مو سمه وي که نه؟ ښه، په کیڼ خوا کې لرو چې 2 جمع 1 چې 8 کیږي او دلته هم 3 جمع 4 چې 7 کیږي. خو دا دواړه مقدار سره یو شان نه دي او یو بل نه توپیر لري چې سره مساوي نسی کېدلی.